الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. زما عزتمند مسلمانان ورونو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات د انسان د ژوند په هر مرحله هغه حاوی او محیط دي. د ژوند دي یو مرحله نشته ده چې په هغې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته بهتر تعلیمات او لایحه عمل راکړی نه وي. خوا که د هغې تعلق د عقایدو سره دی، که د عباداتو سره دی، که د معاملاتو سره دی، که د اخلاقیاتو سره دی، او که د یو بل سره د اختلافاتو سره دی. په دغه سلسله کې کم روایت چې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه نقل له ما ذکر کو، د دې تعلق د انسان د تهذیب د اخلاقو او د انسان نه یو بهتر فرد جوړول او انسان د بل انسان د شر نه د محفوظ کولو یو سبق او علاج دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل: من یأخذ عني هؤلاء الکلمات، وای څوک په زمانہ د یو څو خبرې ازده کی فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن، چې په خپل په عمل وکي یا هغه چاته وخی چې هغه په عمل وکي. یو خدا چې علم خبره اوریدل او زده کول د دې د پاره چې سړی په خپل عمل وکي. کما خبره مخې لراشي د سړی په عمل کې نه د دې سوچ وکي چې دا خبره په ما کې نشته د عمل په دې باندې زنه کومه، په دې عمل شروع کول غواړي او په ښه اراده سړی وکي چې په دې بزدنن نه بعد عمل کومه. بیا الله تعالی توفیق ورکي. ځکه د عمل توفیق هغه چاته ملاويږي چې اراده د عمل وکي او د هغې لپاره الله ته رجوع وکي. یوازې په دې خبره باندې توفیق نه ملاويږي چې کوشش وکاو، په کوشش وکاو کار نه کیږي. ته به حرکت کې، ته به لاس وته، ته به خپې وته او په خامخا پاسې به نه چې عمل شروع کې نو ته به الله تعالی هغې توفیق درکړي. چې ته ناسې نو توفیق نه ملاويږي، ته به حرکت کې. نو د علم زده کول، د خبرې اوریدل د عمل په نیت پکاري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې فیعمل بهن، یعنی څوک زمانه زده کی په خپل په عمل وکي، او يعلم من يعمل بهن، یا هغه چاته وخی چې هغه په عمل وکي. ځکه ډېرې پیرې داسې همي چې یو سړی یو خبره زده کړي خو په خپل په دومره عمل نه، خو کده بل ته وای نو هغه بل اوریدونکی داسي چې هغه د اول زده کوونکی نه ډېر عمل کوونکی. ډېر عبادت داسې همي چې موږ دا خلک او دا ویونکي هغه خلکو ته ووایو چې داسې عمل دی په دې ورځ باندې، مثال په طور دا روژې نیول نفل دي یا سنت دي، الله په دونه اجر او ثواب ورکوي. موږ اکثر نه رسو او چې نورې واوري نو هغو نیولي یي داسې چې ډېرې پیرې د دې اول زده کوونکي او د ویونکي نه هغه دویم اوریدونکی چې هغه ډېر عمل. نو علم دا چې تا زده کو، یو نیکه خبره دې زده کړه او څنګه چې دې زده کړې ده هم اقا شانتي دا نور ته رسې
نو دا ته د علم حق ادا کې او علم د دې لپاره نه دی چې تا علم زده کو او بس تیلې له غوټه ورکړه او بل چاته نه خې خپل به هم زده کو عمل پې کوا او نور ته هم خایا چې دا یو جاری صدقه ستانه پاتې شي. پیغمبر اسلام فرمایل چې په خپل په عمل وکي هغه چاته وخی چې هغه په عمل وکي ځکه ډېرې پیرې هغه دویم کس هغه ډېر عمل کوونکی د اول نو فقلت انا یا رسول الله نو ابو هريره رضی الله تعالی فرمایل چې زبدنه ازدکم اې د الله پیغمبره نو فاخذ بيدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما الله سونیو الله سنول د دې لپاره چې توجه کامل شي که څوک چاته خبره کوي نو چې هغه ته لاس ونیسي یا په دې اوږه ولا لاس کېږي نو هغه توجه کامله تا طرف ته راوګرځېږي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ لاس ونیو فعد خمسا او 5 خبرې ورته شمار کړې. اول نمبر خبره اتق المحارم تكن اعبد الناس ځان د حرامو نه ساته د ټولو نه لوی عبادت گزار بتای یعنی فرض او واجب سنت خو ته کې نفلونه ډیر نه کې خدا غي سره ته حرامو نه ځان ساتي د ګناهونو نه ځان ساتي نو د ټولو نه لوی عبادت گزار تای ځکه چې ستا سره خود د نفلونو خزانه ډیر نشته خو الته د ګناهونو هم نشته نفلونه ډیر نشته خو الته کې دي ګناهونه هم نشته نو د ټولو نه لوی عبادت گزار تای وس یو سړی دی نفلونه هم ډیر زیات کوي نفلی عبادت کوي ذکر ډیر کوي تلاوت ډیر کوي نفلی روزه نسی نفلی صدقې کوي ولیکن دا غي سره د ګناهونو هم ډیر کوي د غیبتونو هم ډیر کوي د ظلم هم کوي د پردې حق هم نسی د پردې پوله ا پردې بریدو هغه موحدیت هم اړم شوی دی او دا شان وغیرہ نور هم ګناهونه کوي نو کده د نفلونه ډیر زیات کوي خو الته کې د عمل نامه سورې ده پای کې څه جمع کیږي نو یو منګې د لاندې ویخي سورې ده کته ته ډیر وباچه واده په لاندې وځي او کم کس چې دا فرض واجب سنت دا کم چې مقرر دي په شریعت کې دغه کوي د دین علاوه اختیاري نفل عبادت ډیر نه کوي خو لیکن ځان د ګناهونو نه ساتي او د پردي حقوقو نه ځان ساتي. دا مثال دي چې د قمنګي ته وبو واچولې خو لیکن څومره چې پکې واچولې پکې محفوظ دي اتی زینا نو ډېرې د چا دي د دویم کس دا وبډېرې نه دي. علما او مشران هغه مثال ورکوي وګوره یو سړی دی داغه سره په ظاهره کې 10 لک روپۍ دي خو لیکن په د باندې د خلکو قرضه 15 لک را او د یو سړی سره په ظاهره کې 1 لک روپۍ دي خو په د هیڅ قرضه نشته مالدار کم سړی دی 1 لک والا مالدار دی کړه 10 لک والا مالدار دی 1 لک والا مالدار دی ولې 1 لک د خټولې د دي د بل سره په ظاهره په شمارلو کې 10 لک دي خو لیکن الته په الټه 15 لک د نور دي نو د چې د 10 لک غونډه ورکی 15 لک بیا قرضدار پاتې کیږي او دا بل سره 1 لک د سره خټولې دي. دغه مثال د عبادت واخلئ یو سره کم مقرر عبادت په شریعت کې دي دغه ادا کوي کم چې اختیاري او نفلي عبادت دي دا ډیر نه کوي خو ځان د حرام او د ناروا نه ساتي خو حرام ناروا په دې ځان په کول غواړي یوازې دا نه چې یو سره پر دې پیسې د حرام واسطه د حرام دي څومره چې حرام دي اګه د جيب سره تعلق ساتي اګه د سترګو سره تعلق ساتي اګه د غوګونو سره تعلق ساتي اګه د خېټه سره تعلق ساتي اګه د شرمګاه سره تعلق ساتي یعنی پردي حق سره تعلق ساتي د دې ټولو حرامونو ته ځان ساتي دې ته ویل کېږي ځان ساتل د حرامونو نو تكون اعبد الناس د ټولو نه لوی عبادت گزار به د قصړی په دې وجه باندې هغه نیکبخت سره هم هغه دی چې د خپل عبادت کوي نفلونه دی ډوډۍ رینه خو چې د پردي حق نه د حرامونه د نارواونو د مخلوق د حقونو نه پزان باندې د نه پریدي د انسان د حق نه ځان محفوظ ساتي. یو حدیث شریف کې ذکر دی تفسیر ابن کثیر دا روایت نقل کړی دی چې یو سړی د دنیا نه لاړو آخرت ته او په د باندې د الله تعالی ډیر حقونه پاتې دي وای دا دومره خطرناک خبره نه ده په نسبت د دې چې د دنیا نه لاړو او په د باندې د بنده یو حق هم پاتې دی نو که د بنده یو حق په چا پاتې دی او د آخرت ته منتقل شي دا ډیره ګرانه خبره ده
په نسبت د دې باندې چې یو سړی د دنیا نه لاړو آخرت ته منتقل شو او په د باندې ډېر حقونه د الله دي ځکه الله غفور رحیم د خپل حق ته موافق کړي خو د بنده خو د هغه وخت پورې نه موافق کېږي تر څو پورې چې د بنده ته تا حواله کړی نه یا هغه ته موافق کړی نه نو ځان د حرامو نه ساتل په دې به ته لوی عبادت ګزاري دویم پیغمبر علیه السلام فرمایل اتق وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس د الله په تقسیم رضا شه د ټولو نه لوی قناعت والا لوی غنی او لوی مالدار وتی چې الله تعالی سلی کلی دی او سید له درکړي دي په دقه د الله نه رضا شه او شکر وباسه الله چې دا ډیر مهرباني کړل تا په ما باندې چې دا دومره مال دې الله کړل اولاد دې را کړل دې کور دې را کړل دې روح صحت دې را کړل دې په دې باندې الله نه رضا شه او دې ته ګوره چې ستانه لاندې درجه ولا څومره خلک په دې دنیا کې دي تعالی الله مثال خپل یو کور درکړی ډیر پیسې او بانک بیلانس او ستا کاروبار دی نشته خو هغه ته وګوره چې یو سړی په پردې کوټه کې ناست دی نو ته به خپل شکر وباسې خو کته دې ته ګورې چې زما خو لکه کاروبار لږ دی د پلاني هغه د دې نه ډېر زیات دی زما ګاډه یو دی او د هغه سره خو دوه دي او زما مثال په طور باندې کاروبار په یو ځای کې او د پلاني خو په دوه درې ځایونو کې دی نو په دې شته به ناشکري کې الله به درنه په دې شته باندې خفه شي دا د الله قانون دی چې د الله د نعمت شکر وباسې الله نعمت ډېروي د الله د نعمت چې ناشکري کې کله کله داسې چې الله تعالی د نعمت در نه واخلي ختم کی په دې وجه په خپل قسمت د الله نه رضا کېدل چې الله درله څه درکړي دي او څومره درکړي بس دا زمونږ پوره دي الله تعالی دغه زموږ په قسمت کړي پردې قسمت ما او تا رسوک نه راکوي او ګورو به دې ته چې کم زمونږ نه لاندې دي په دنیاوي لحاظ هغې ته به ګورو په دې شته به راته د شکر توفیق میلاویږي په دنیاوي کارونو کې به د ځانه باندې ته نه ګورې د ځانه به لاندې ګورې په دیني کارونو کې د ځانه باندې ته ګوره نو بیا به راته الله تعالی هغه د شکر توفیق درکوي او په دې دویم کې به راته الله تعالی د عاجزۍ توفیق درکوي چې خپل عبادت په ته څومره ښکاري ځکه ستانه ته هغه ته ګوره چې هغه ډېر اوچت دی الله تعالی دې موږ ته نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین